سفر د میاشت دنو دغه 12 میاشتو کې یو میاشت کوم چې الله سبحانه وتعالی په قران کې ذکر کړی دی ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 میاشت دي نو محرم پس کوم میاشت راځي سفر او سفر ته سفر بدی ویل کیږي لاسفار مکه من اهلها مکه بدی ورځو کې خالی کېده غالبا د مکه ول چې دوی په سفرونو باندې نو مکه به خالی و بعض علماء دا سبب ذکر کوي په دې میاشت کې به جنگونه ډیر کېدو د عربو په منځ کې جنگونه به کېدو نو کم کسب وسره ملاو شو نو دا غنه به ټول سامان واغستو په جنگ کې تر دې چې هغه به صفرن خالی پاتې شو دا خپل سامان در سره به لاس وینځل دې په جنگ کې یو کس په بل باندې ضروري شي خو دا غنه سامان ټول سره ته لیکن نه دنه به اسلحه او سامان هر څه به واغستو هغه به هر سنه خالی شو نو دې دلته دې میشت څه ویل کېږي سفر دې میشت مبارکي په جاهلیت ورو کې دوه مرز وو اولنې مرز تقدیم او تاخير انما النسيء زياده في الكفر الله په قران کې دا خبره کړې چې غوی به د حرام میاشتې کمی عزت ول میاشتې سلور تابع مخکې کول ورسته کول بخپل مرزي او مقصد دا غوی به داوی وي مقصد دا دی چې په کال کې سلور میاشتې پوره کول غواړي بس نه دا سفر به د محرم په ځای کو او محرم به د سفر په ځای کو نیو ناروا کار خو بغوی دا کو دویم ناروا کار بغوی دا کو چې بدفعلی به نیو دی میاشتې پوری یا په دی میاش کې نو کله چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او الله ولدا شریعت ورکو نو هغه دا خبره واضح کړه په صحیح بخاری کې دا حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي لا عدوى ولا طيره ولا هم ولا سفر په شریعت کې دا خبرې نشته لا عدوى یعنی جاهلیت ولا بداوی چې دا بیماری د یو نه بلته په خپل زور سره وړي یعنی د الله اجازه ته به ضرورت دا نشته نشریت دې خبرې له دغه جنه دا غلطه ده صحیح ده بیماری دی یو نه بلته لګې دی شي د الله په اجازه سره ته احتیاط کې نو د الله په اجازه سره بیماری لګې دی شي خو به دا وی چې الله اجازه ته به ضرورت نشته بیماری بخپل لګي ولا طير رب فعلی به وی کوله یره د پلانې د مخ چې ما سار لیدلې غره نو ټول ورسته شو عربانی سپیر وته رواني سکار پر رواني سپیو غپل بلاره کی بس دی واپس روان شي شي جل لګه ته کار لمخ لونه وي سپیو غپل دې د بدفعلی وي کنه د بدفعلی نه بغوي نه وي ولا هم د خاص قسم مرغو چې د आवाज به وریدو نو بس مصیبت راتلو واره زموږ دي خلکو کې مشتي ولا سفر نبی د دې دوه مطلب دي یو دا چې رسول سموي چې سفر به مېش کې بدغه کار نه کوي کم چې د مکی مشرکین وبکو مخکې کول ورسته کول دا باندې کوي دویم کار بدفعلی وبګی نه نیسي د عوام په منځ کې دا خبره مشهور ده زموږ د عوام په منځ کې چې دا میاش نحوست ولا میاشته یعنی په دې کې برکت نشته دا د برکت نه خالی د مصیبتونو او د آفتونو میاشته او بدفعلی نسی په دې پوری د مسلمان عقیده نه الله په قران کې سوی ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها الله هر مصیبت چې د زمکه ترشي یا په زمکه باندې یو مصیبت راځي تاسو په دې ځانونو کې یو مصیبت راځي تاسو ته یو مصیبت درسي ټول په تقدیر کې لیکل شي خبره مسلمان عقیده ده په زمانه کې د نه خیر شتي او نه پکې شر شتي زمانه ته وګوره د خیر او د شر نسبت نه کې زمانه د الله سبحانه وتعالى یو مخلوق ته ته مخلوق ته څنګه د خیر او د شر نسبت کې
دا بس سوی وی زمانه بس خراب شوی ځکه یو شاعر وی نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا وی منګه چې دی لګیو عیب لګو په دې زمانه باندې چې زمانه کته او زمانه بره شاعر وی زمانه کې هیڅ عیب نشته خو په دې زمانه کې منګه یو ټوله خبره دقه ده عیب په من کې کمې ذاتې په من کې هم دغه نور دغه سپومې د صحابه کرام په وخت کې وکنو دغه ورځي د اپتې د ورځي دغه میاشتې دغه کلونو هم هغه میاشتې او کلونو وسو نو اوس ته زمانه بدل زمانه نه بدلی خلق بدلی نو ته د مسلمان عقیده نه چې دی به یو وخت یو زمانه ته د شر او د خیر نسبت کوي په اختصار سره د دې بعض عوامو یو څو بدعات ته بیانوم چې هغه په دې میش کې وي کوي د ټول ناروا کارونه بعض خلک سکه په دې میش کې د دې میش اخرنی هفته او باغی کې د بوت ورځ په دې میش کې چې کوم سلورم هفته دغه د بوت ورځ او د بوت په ورځ باندې د ساخ په وخت کې سلور رکعات مونږ بکې باقي کې به سورۃ الکوثر ولس پیری وي سورۃ الاخلاص په 50 پیری وي او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به دو پیری وي او صدقه به دغه ورسمه ډیره ورکه ولی وای ځکه چې د اخرنی بوت باندې په د اخرنی هفته کې 300 مصیبتونه راکوزي سو مصیبتونه 300 ټول په دغه ورځ راکوزي نو دې مصیبتونو د بچ کېدو طریقه هغه ده د دې خبرې هیڅ حیثیت په شریعت کې نشته د بدعت ناروا کار دي نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته نه د دین د مشرانو نه نقل له خباز خلک د دې مبارک منګړت روایت وې د دې میاشتې مبارک یو روایت مشهور کړي دي بعضو خلکو وی پیغمبر وی چې من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه چې مال زیره را کو چې سفر میش ختمه شوی ده نو زه ول د جنت زیره ورکوم دا منګړت روایت د دې حقیقت نشته غټ بدعت چې بدی میش کی هغه د بدعت التشاؤم دی بدفالینی وا او دې خبري وضاحت ما مخکې وکړو چې فائدہ او نقصان ټول د چا بلاس کی هغه د رب العالمین بلاس کی دغه نسبت میاشتو ته کول دا ناروا کار دی یو خبر ده بعض عوام په دې میش کی په دې میش کې به سفر نه کی د سفر په میش کې به سفر نه کی ځکه د میاشت نحوست میاشت وی ولیاذ بالله ګوره دیږي نحوست او د هرڅه د مصیبتونو دی نسبت دی میاشت کوي خباز خلکو خاص دعاګانی جوړ کړی او دغه نسبت شریعت ته کوي او په شریعت کې د یو دعا نشته خاص چې هغه د سفر میاشت لپاره بعض خلک په دې کې او په دې میاشت کې به خوشالیان نه کوي مناسبات او دیسه ودونه شو خوشاله شي دا بدی میش کې نه کی خباز خلک سوي وینا خوشالي بکې ولی وځکه چې په دې میش کې چې سو کې دا بر سره هر کال کې ته سوري دی کني لکه مثال استاد لاس نه پیاله راولیدا ماته شو د سفرې په میش کې نه دا به تاسو هر کال د سفرې په میش کې ستاب کور کې خوشحالي را لې سفرې ومېش کې نه دا به هر کال د سفرې ومېش کې ستاب کور کې خوشحالي راځي غم راغی څوک مرش نو ځکه دا سفرې ومېش کې چې اگر غم راشي زموږ د خلک بیا وې دغه غم دی خو دې بل غم ته وره دغه غم دی خو دا غم د سفرې ومېش کې دی بیخ بنیاد ولوي وست دا به اوس په هر سفر کې به دوی باندې غم راځي او دا ټولي پالتو خبري خاباز عوام دا وای چې په دې میاش کې پیریان ډيري پیریان زې په زیدي نه ځکه وای چې راکانی مانی بنولې لتی بنا غزه او د شړو مړو ته ډیر نظر راځي د شپې بنوځي روزي د پابندۍ لګولې ولې ځکه چې دې میاش کې پیریان چیرې دا د خوري او به چې سفر ختم شي د سفر د میش د تزویدي له مشران بیا د کورونو د ګوټونو د دیوالونو د سنډي په دې کپړو بدغه باندې وي د پیرانو ته وزي بس ته وسو استاد سره خلاص
دا ټولې پالتو خبرې دي. دغه شان خباز زنانه دا وایي په دې میاشت کې نکریزه لګول ناروا دي. خباز وایي چې په دې میاشت کې چې چا 311 پیری سورت مزمل وي الله به له رزق کې پراخي راولي. دا هم غلطه خبره. خباز خلک دا وایي چې دا میاشت په مړو باندې ډیره سخته میاشت او دا بې سنده خبره. په مړو باندې ولیعوذ بالله چې جهنمي نو هره میاشت پې سخته ده. الله دې موږ ساتي. او چې جنتي نو هېڅ سختي پې نشته. چې ته وایې چې دا میاشت په مړو سخته ده نو بیا چې کوم جنتیان دي په هغوی هم سخته ده نه. دا کمزوري خبره. خباز خلک دا 14 تاریخ ذکر کوي وایي په دې کې خاص ورځ دقه ده. دا مصیبتونه په 14 تاریخ راځي. دا به کې موږ اورېدلي دي بعضونه. او غالبا دا وایي کوم چې جاهلان عوام دي هغه وایي چې د مصیبتونه اخرنی هفته کې په دې اخرنی بوت ورځ چې کومه ده په دې کې څو مصیبتونه ملک صاحب مخکې یاد کړو 300 مصیبتونه به دغه ورځ راکوزي. دا ټولې غلطې خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي امام ابن حبان رحمه الله دا حدیث راوړی صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الطیرة شرک الطیرة شرک. بدفعلی شرک دی. بدفعلی شرک دی. ولې شرک دی؟ ځکه چې ستا عقیده په رب العالمین نه ده جوړه. ته د خیر او شر نسبت ته چا ته وکړو؟ زمانې ته دې وکړو. نو ته اوس د زمانې شریکه کوې د چا سره؟ د الله سبحانه وتعالی سره. نو دا ټول خرافات او بدعات او منګړت خبرې د دې نه ځان لرې ساتئ. د سفر د میاشت دغه شان میاشت لکه څنګه چې نورې میاشتې دي او په دې کې خیر هم راتلی شي او په دې کې شر هم راتلی شي. دا ټول رسه د الله له طرف نه دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د مصیبتونو او د فتنو نه بچ ساتي او الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې برکتونه او رحمتونه راووري.